بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه یاد کاغه وخت چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب داغه بکلمات په یو څو کارونو سره فاتمهن پورې ادا کړل هغې لره. قال الله فرمایل انی جاعلک یقینا ګرځوم تعالی را للناس اماما د پاره د خلکو پیشوا. قال ابراهیم علیه السلام فرمایل ومن ذریتی او د اولاد زمانم امامان وګرځوه. قال الله فرمایل لا ینالو نرسی عهد الظالمین وعده زما ظالمانو ته. وإذ جعلنا البیت یاد کاغه وخت چې وګرځوم بیت الله مثابة زید ثوابونو للناس د پاره د خلکو وامنا او زید امن ویلی منګه واتخذوا ونیسئ من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نه مسلن زید منځ وعهدنا او حکم منګه الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته د دې خبرې ان طهرا چې پاکی تاسې دواړه بیتیا کور زما للطائفین د طواف کوونکو لپاره والعاکفین او د اعتکاف کوونکو لپاره والرکع السجود او د رکوع کوونکو او سجده کوونکو لپاره.